السلام علیکم، جوړ په خیر ګرانو کتونکو اورېدونکو. دغه تاسو ورته کتای سئ د کوژک دره ده چې د پرلت کمیټې لخوا څخه پر دروازه باندې د پاسپورټ خلاف دغه کوژک دره بنده ده، دلته هړتال دی. نو موږ د چمن د ټولو شهریانو څخه خواست کوو که ورځ وي که شپه وي، د کوره یو ځوان باید یا د ورځې یا د شپې دغه احتجاجونو ته ورکړي. تاسو د ورځې هم ورته ګورئ، د شپې هم وینئ چې د پاسپورټ آفیس مخته، پریس کلب مخته، نېشنل بینک مخته او په کوژک کې پرلت کې دا ټولو کې ولس ناست دی. نو دغه نه په لسو کېږي، نه په سلو کېږي، نه په زرو کېږي. دغه په د ټول ولس غم دی، باید چې ټول ولس راووځي. دا څه نه واده دی نه څه ډوډۍ ده چې هر یو ست غواړي دلته راځي. باید چې د ولس لپاره، د چمن د ښار لپاره، بلکې د پښتانه د ټوله پښتانه بیلټ د ازادۍ لپاره باید چې راووځي. دغه کوم احتجاجونه دي په دې کې شرکت وکړي. دغه تاسو ورته کتلی سئ، دغه ځوانان ټول راوتلي دي په دا نیمه شپه کې دي د خپل چمن د ولس لپاره، د مظلوم ولس لپاره دوی پر روډ باندې شپه سبا کوي، خو د ولس لپاره حق غواړي. نو ستاسې څخه هم خواست کوو کوم په چمن کې چې هغه خلک دي نامتو کسان شته، 100 کسان په پسې دي، د هغو څخه بیا خواست کوو چې د اتحاد او د اتفاق ورځ ده، د اتفاق باید چې دلته موږ تاسو یووالي سره وکړو، لاس سره ورکړو یو بل ته. موږ نن د دښمن لپاره سره یو سو. که چیرې ته پرلت له نه راځې یا بل ته نه ځې، کم از کم داسې کولی شې چې پاسپورټ آفیس تړل پر ځان ذمهواري وګرځې، د هغه مخته کښېنې، یا کوژک ته راسې کوژک ځان ذمهواري وګرځې، کوژک وتړې، یا کوم پریس کلب د دې مخته کښېنې، یا د بینک مخته کښېنې. دا هم ستا د ولس سره ډېره غټه همکاري ده. ولس به انشاءالله دا تاریخ به انشاءالله ستا دا کوم ښه کړنې دا به یادوي. او که څه هم په دغه ورځ 2 او 3 کې د چمن د ولس سره کوم څوک نه ودرېدی، خاص کار د چمن که سیاسي ګوندونه دي، که څو نامتو کسان دي، هغه نه ودرېدله، نو انشاءالله بیا به تاریخ هغه نه کي معاف. ډېره مننه، کور ودان.